ویشتل کوي په کاڼو لیوني دي داسې داسې ویشتل کوي په کاڼو لیوني دي داسې داسې اشنا ستاسو په چم کې څو سړي دي داسې داسې او ماڼۍ دې د کابل کوي لیدلې په سپرلي کې نور خان صاحب ماڼۍ دې د کابل کوي لیدلې په سپرلي کې جانانه ستا هم سره سره ننګي دي داسې داسې او ماڼۍ دې د کابل کوي لیدلې په سپرلي کې ماڼۍ دې د کابل کوي لیدلې په سپرلي کې جانانه ستا هم سره سره ننګي دي داسې داسې او راپورته شي لاس واچوي د خپل د جګروان ته سیماب صاحب راپورته شي لاس واچوي د خپل د جګروان ته ته ګوره دا د نن دور بچي دي داسې داسې او بندیان لکه بندي وي په زندان کې په کوم ډول بندیان لکه بندي وي په زندان کې په کوم ډول په زړه کې مې یادونه ستا بندي دي داسې داسې بسم الله فکرمند صاحب په داسو شعرونو باندې د خپل پروګرام هڅه کومه ستاسو ادبي ورور امیر سویل یم ته مه دا چې راته روغ جوړ او خوشحال وي قدرمنو ډېره موده پس سره په پروګرام کې ښاغلی سیماب داوړ صاحب ښه راغلی د ډېرو زیاتو مینهوالو غوښتنه وه چې تاسو لاړ شئ سیماب صاحب سره پروګرام را جوړ کړي نو راغلي نن سیماب صاحب خواله هغې نه به شعرونه ماورو او څو پوښتنې به ترې هم کوو نو په ټولو ناول خو درته سیماب داوړ صاحب د زړه د تن نه په وزیرستان ستوري کې په ډومبي ځل ډېره زیاته مینه هرکلی وایم ستړی مه شئ په خیر راغلی ډېره مننه ډېره شکریه چې تاسو موږ ته پیښه راوکړله او موږ مې ډېره مننه کوي بیا دې پوره وي موږ انشاءالله تاسو تابعدار وي چې څه ټیم راتلی شي موږ درته هرکلی وایي مننه سیماب صاحب ډېره زیاته مننه سیماب داوړ صاحب که زموږ د وزیرستان ستوري پاڼې مینهوالو سره مې لږ د خپل ځان معرفت وکړو دا به بلا خوند صحیح بس زما نام خو خلیل دی او په ادبي دنیا کې په سیماب باندې پېژندلی شم او ایسوړي کلي سره مې تعلق دی دلته پیدا شوی یم دلته استوګنه کوم نور به ستا روزه سره وکړم سیماب صاحب زه خو وایم چې وخت هم کم دی نور خان صاحب سره به هم دغه کوو پروګرام کوو نو بالکل سټارټ راته واخله داسې شروع راته وکړه په ښکلي غزل باندې بس د یو غزل به درته ډالۍ کړم ارشاد حافظه مې شته نه که نه وي زیات چې ما درته ویلي وه که نه چې تاسو تکلیف کړی دی د یو غزل دی سهیل صاحب ارشاد لکه نظر مې په رنګونو باندې خوب کړی دی لکه نظر مې په رنګونو باندې خوب کړی دی د ساس پشان مې په سرونو باندې خوب کړی دی او ګمان مې نشي چې کیسې د هورو اورم شیخه ګمان مې نشي چې کیسې د هورو اورم شیخه ما د اوربل په بلختونو باندې خوب کړی دی او لکه د چا د بدن ساس کې وي د چا په بدن لکه د چا د بدن ساس کې وي د چا په بدن نشه مې په خوبونو باندې خوب کړی دی او بل شعر دا وصال صاحب ویل چې دغه منم چې شجهان به په وخت ژوند کړی وي دغه منم چې شجهان به په وخت ژوند کړی وي ما هم د چا په مړمندونو باندې خوب کړی دی دغه منم چې شجهان به په وخت ژوند کړی وي ما هم د چا په مړمندونو باندې خوب کړی دی او د غیر غوږونه پرې کوی شم د قلم په سکو د غیر غوږونه پرې کوی شم د قلم په سوکه لکه اجاز مې په لوظونو باندې خوب کړی دی د غیر غوږونه پرې کوی شم د قلم په سکو لکه اجاز مې په لفظونو باندې خوب کړی دی او ما د سکی د مستو سترګو نه مستی واخیسته خو ما راته که په جمونو باندې خوب کړی دی او آخري شعر دی دا کوم احساس دی چې سیماب یې تصور نشي کړی دا کوم احساس دی چې سیماب یې تصور نشي کړی د یو چا درد مې په زخمونو باندې خوب کړی دی سیماب صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو یو ډېره زیاته مننه جاز صاحب نه هم ډېر زیات مشکور یم چې پروګرام وصال صاحب سره داسې د دې ملګري نه ډېر زیات مشکور یم چې پروګرام یې راسره رنګین کړو قدرمنو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې پورې مې په ډوله باندې سپارم چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ موږ در سره په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم